منئ ملګرو، امید لرم چې جوړ او خوښ او خوشحاله به یاست. ملګرو، نن تاسو سره راځم د انټرنیټ په اړه ویډیو جوړوم چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې د ارزانه انټرنیټ، یعنی په ټول افغانستان کې د ټولو ارزانه انټرنیټ په کومه طریقه موږ تاسو فعاله کولی شو، په کوم سیمې کارت کې فعاله کوئ. دا ټول معلومات په دغه ویډیو کې درکوم. ویډیو در پای را سره وګورئ، ویډیو ته یو لایک کوئ او چینل در سره فالو کړئ، ځکه چې زموږ نوې ویډیوګانې اپډیټ معلومات در تاسو پر د ټولو مخکې در ورسیږي. راځه ملګرو په ویډیو پیل کوو. ملګرو راځه د دې لپاره چې موږ تاسې چې دغه چې څنګه کولی شو د انټرنیټ ارزانه وړاندیز فعاله کړو. اول زه تاسو ته دا طریقه درښیم چې څنګه کولی شو چې فعاله کړو. که تاسې په افغانستان کې یاست او افغانستان کې افغان بسیم سیم کارت کاروئ، نو دغه کود به ډایلوئ. کله چې مو دغه کوډ ډایل کړئ، نو زنه چې مو ورولې کوډ چې مو ډایل کړئ، تاسو ته به یوه جی بي درکړي په ۴۵ افغانۍ. دلته موږ تاسو ته راپورته کړل یوه جی بي انټرنیټ د وایبر دپاره په ۴۵ افغانۍ چې د یوې میاشتې دپاره اعتبار لري. او که موږ تاسې وغواړو چې ۳ جی بي په ۱۱۵ افغانۍ باندې فعاله کړو، هغه څنګه فعاله کولی شو؟ 2 جی بي په ۹۰ افغانۍ باندې فعاله کړو، هغه څنګه فعاله کولی شو؟ ټول معلومات په دې ویډیو کې در کوم. خامخا ویډیو در پای سره وګورئ او خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. که اوس تاسې وغواړئ چې موږ 2 جی بي انټرنیټ فعاله کړو په ৯۰ افغانۍ باندې او ډېر چټک کار کوي، زه خپله یوټیوب ته ویډیو په دغه طریقه پورته کوم، اوس تاسو ته ټوله طریقه درښیم. که غواړئ چې 2 جی بي فعاله کړئ، به دغه کوډ ډایل کړئ. کله چې مو دا کوډ ډایل کړئ، چې که غواړئ 2 جی بي فعاله کړئ، دا کوډ به په یوه دقیقه کې 2 واره چاسپ ډایل کړئ. 90 افغانۍ به ستاسو په سیمې کارت کې موجود وي. چې دا کوډ مو 2 واره چاسپ ډایل کړئ، تاسو ته به 2 جی بي فعاله شي. او که غواړئ چې 3 جی بي فعاله کړئ، نو ۱۴۵ افغانۍ باید ور واچوئ، 3 واره کوډ ډایل کړئ. دغسې حساب ورته وکړئ، اندر 10 جی بي پورې. که تاسو وغواړئ د 100 جی بي پر یم انټرنیټ په دغه طریقه فعاله کولی شئ ملګرو. نو اوس که غواړئ چې یو 3 جی بي په ۵۰ افغانۍ فعاله کړئ، هم په دغه طریقه کې هغه هم فعاله کېږي. هغه بیا هم په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې فعاله کړئ. په دغه طریقه داسې زما په انټرنیټ کې اوس بل وړاندیز فعاله دی چې د ورځنۍ دی، یعنې د یوې میاشتې لپاره روزانه دی. دغه 3 جی بي چې به تاسو ته درکړي په ۵۰ افغانۍ، دا د شپنۍ وړاندیزونو څخه دی، چې یعنې که تاسو وغواړئ په 100 افغانۍ باندې 6 جی بي انټرنیټ فعاله کړئ، د یوې میاشتې لپاره دغه کوډ به پکې ډایلوئ. دغه کوډ به ډایلوئ د شپې د 11 د سهار در 7 بجو پر اعتبار وړ دی. ما په انټرنیټ بله بسته فعاله کړې، نو ملګرو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې هم د دې شروع لپاره او هر ځل یې کولی شئ چې دغه کود څخه استفاده وکړئ ملګرو. بیا هم ستاسو لپاره ډایلوم. د دغه کود څخه تاسو هر ګړۍ استفاده کولی شئ. که 1 جی بي فعاله کوئ، که 2 فعاله کوئ، که 3 فعاله کوئ، که ټیک ټاک څخه استفاده کوئ، البته که د ټیک ټاک څخه استفاده کوئ، هغه طریقه هم دلته په دغه ویډیو کې شته چې داسې به هم انټرنیټ کار کوي، هم به د ټیک ټاک څخه استفاده کوي. یوټیوب هر شی که ډاونلوډ په کوئ، که غواړئ چې 3 جی بي فعاله کړئ، دا کود 3 واره ډایل کړئ. که 2 جی بي غواړئ، نو 2 واره ډایل کړئ. زه اوس راځم ملګرو، تاسې به دغه یو وی پن را ډاونلوډ کړئ. دغه وی پن به را ډاونلوډ کړئ، چې دغه وی پن مو د پلی سټور، زه به تاسو د وی پن لینک په لومړي کومنټ کې مو کښېږدم، چې پر لینک کلیک وکړئ، ډایرکټ مو پلی سټور ته یوسي. د پلی سټور را ډاونلوډ زه خپله کار نه، زما تاسې وینئ چې زما د انټرنیټ ډیټا آن ده، خو کوم میسج یا کوم شی نه په راځي. ما خو خپله جوړ کړی وایي، زه تاسو ته طریقه هم درښیم چې څنګه پر کوم سرور یې ودروئ. نو تاسې کله چې را ډاونلوډ کړئ، یو ګړی به صبر ته وکړئ چې دوی خپله د اپلیکیشن اپډیټ شي، نو کار به شروع کړي. کله چې مو پر دغو سرورو باندې ودروله، ما خپله درولي، تاسې ګورئ سرورونه ډېر زیات چې در سره څخه تر پایه پورې د سره به داسې کښته راسئ، نور سرورو کې به ګوتې نه وئ. دلته اوس افغانستان هم پکې شته، ګوره په دغه سرور کې دا اوس پیلن پکې راغلی، نه پوهېږم هم د افغان بسیم لپاره دی. انشاءالله کار به کوي، بالکل به کوي. خیر، خو زه دا بیا وروسته ګورم. موږ او تاسې باید د دغه یوه سرور څخه استفاده وکړو. راځو کښته. سرورونه ډېر زیات چې په دغه طریقه باندې شته پکښې کې، خو د هغه یوه سره به هم تاسې کار نه لرئ. راځو دغه سرور څخه به تاسې استفاده کوئ ملګرو.
د دغه سروره څخه کوم چې په پای کې 100 ورته نوشته دي او دغه سرور به تاسې کلیک کوئ دا چې مو کله دلته صفحې ته راوستلي او د سر په سرورو کې به تاسې دغه د سعودي دغه یو سرور ورته انتخاب کړئ کله چې مو ورته انتخاب کړئ ملګرو نو چې اول به وړاندیز تاسې فالو کړی وي نو پر کلیک به پر وکړو پر وی پی ان باندې لږ لوډینګ نیسي کله چې واصل سه تاسې به خپله ووینئ چې کله دا خانه شنه شوله دا شنه شوله نو بلکل ستاسې وی پی ان تاسې ته اوس په عملي ډول درښیم راځم ملګرو واتساپ دا زما واتساپ دی ته به زه میسج په راخلاص کړم یا یو ویډیو د عکسو ته راځم تاسو خپله وینئ ملګرو چې د هر عکس باندې زه کلیک کوم بلکل په اسانه طریقه باندې خلاصوي که تاسې یوټیوب هر شي استفاده کوئ کولی شئ د هغه طریقې سم استفاده وکړئ هم یوټیوب کار پکې کوي زه مې خپله ټیک ټاک درته راخلاصوم چې ټیک ټاک څنګه دی ډېر وخت مو هم نه دی راخلاص کړی خیر لږ لوډینګ به نیسي راخلاصېږي به ټیک ټاک هم کار پکې کوي هره برنامه د هر شي استفاده کوي دا د خپلو ملګرو تاسې سلامونه دوستانو زیبانه ډېره مننه کوه دې ورېدي چې راغلي زموږ خواته دونه ځان په تکلیف کړو دغه د تاسې خپله ټیک ټاک هم ملګري ویني ټیک ټاک هم بلکل کار پکې کوي هره طریقه تاسې کولی شئ چې په دغه وی پی ان سره او د دغه طریقې سره تاسې ارزانه انټرنیټ فعاله کړئ که مو ویډیو خوښه شوي ضروري یو لایک ورکړئ او زموږ چینل درسره فالو کړئ ویډیو د ملګرو سره خامخا شیر ځکه چې دا به ستاسې زموږ سره مهرباني او زه خپل ټیلیګرام ګروپ لینک او د واتساپ ګروپ لینک تاسې ته په لومړي کومنټ کې ږدم کولی شئ هلته راسره یوځای شئ هلته موږ تاسې ته د پري ماینینګ پروژې او همدارنګه د انلاین نړۍ هر ډول معلومات تاسې ته نشروو په دعاو کې مو یاد ساتئ السلام